یو سړی دی په 300 400 باندې ټیکټ والی او 2.5 غنټې ځای کوي نو هغه ته به څه کنه سم میسج به ورکړي کنه دا نه چې بار روز یو ګروان وشلی او شراب پوس کې او په کور کې بدمعشانې کوي په مور او پلار سره بدتمیزي کوي. زه د خپل فلمونو نه متاثر نه ما خپل فلمونه نه دي خوښ ما حقیقت خبر ما کتل نه دي خو بس دا 2-3 فلمونه زما خوښ دي که 2-3 فلمونه هم کړي 2-3 فلمونه به مې خوښي. تریجډي نه زه ډېر متاثر یم تریجډي ډېر شوق سره او کړي مې زیات ویلن دي ویلن هم زیات کړي مونږ هم چې ګورو ورته نو ډېر زیات ویلن کې مو لیدلي بالکل اکثر د نعمت صاحب یا رور بم یا ویزوی وم دا مردان زمان بغدادي شو ګلخان شو علي مسلم شو دا موږ 3 کسانو د فلم ډیمانډ به وکنه چې یا به د نعمت صاحب زامنو یا بیرونو دا ټوپک راغشتل یا چرس یا شراب په فلم کې خو دا خو معاشره خراب په دې معاشره کې ډېر شیزونه موجود دي بیا د هغه مخې کنه پخوا به ټوپک راغشته کېدو بس لاجیک به راغشته اوس بغیر لاجیکا او زمونږ په دې فلمونو کې خو اوس چې دا کم فلمونه جوړیږي په دې کې ویلن ایرو دی او ویرو ویلن دی یو خود ټاپک رونیسي آرټ فلمونه شروع کی کې دې شي خلک پبلک بیا راتازه شي راشي. خدا के लिए पाकिस्तान की वो फिल्म हो पूरे दुनिया के कतल शे होगा बोल यो फिल्म हो बिल्कुल बोल के ना پښتو کې نه جوړ کړی دي دا کوشش اړو کړی ګنه لګ ټاپکونه خو نه دي تا ځان له یو کہانی ده زما ځان هر یو انسان یو کہانی ده نشته د مونږ په انډسټری کې هغه قابل خلک اوس کم دي کم چې لیکلو والا وو کم چې کار کولو والا وو کم چې کار غشتو والا وو کم چې وینا کولو والا وو هغه سنگاران هغه اکټران هغه رایټران چرته دي اب کم را پیدا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو نوید بهزاد د مردان نیوز تاسو سره حاضر یم قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به دا مهال په خبر کې زما سره د پښتو فلمونو نوموړی آرټیسټ حضرت ګل موجود دی نو دا هڅه مو کړه چې دې سره تاسو خبرې اترې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر څنګه یې ښه جی خیریت دی بالکل د ټولو اول خو تاسو ډېر شکریا ادا کوم تاسو موږ له ټیم راکو. حضرت ګل صاحب دا زموږ کتونکو ته لګ ووایئ چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه پېښور سره تعلق ساتم. او څومره وخت مو د فن کې وشو؟ دا تقریبا 44 سال وشول. 44 سال ماشاءالله ډېر زیات عمر مو ورکړی دی او اوس هم ماشاءالله یې ښکارې. بس دا ستاسو نظر ښایسته دی او بس دا نن چې موږ په موقع باندې راغونډ شوي یو که نه نو په دغه موقع باندې څه احساسات لرئ څه وایې؟ نو دا خو د بدر صاحب جذبه ده چې بدر صاحب په دنیا نشته الله دې جنتونه نصیب کړي سره ټولو مسلمانانو دا د هغه برسي ده او د هغه مینه خلک ځان ته راکاږي مونږ په خپله د هغه د مینې لیوني وو که بدر منیر فلم ته نه وی راغلی نو کیدای شي مونږ هم فلم ته نه وی راغلی نو د بدر صاحب په وجه باندې مونږ هم راغلي یو د هغه پرستار وو او الله دې جنتونه نصیب کړي هغه سره تقریبا بې بها کار کړی تقریبا 200-300 فلمونه به هم ورسره کړي نو د هغه یادونه دي او دا ټول د هغه مینهوال دي راځي شیرین زاده صاحب د سوات نه راځي یا جاوید یوسفزی صاحب د مردان نه راځي دې خپلې خرچې کوي او خپل دغه کوي او هغه د بدر صاحب یادونه تازه کوي نو موږ دپاره دا د فخر خبره ده زه خو یم چې تر کومې پورې پښتون قوم ژوندي که سبا مرګ خو حق دی مرګ ټولو له راتلی شي بدر صاحب په دنیا نشته موږ هم تلی شو تر کومې چې پښتون قوم ژوندی بدر صاحب دا برسیانې به همداسې جاري که نن دی کوي سبا به بل څوک کوي بل ورځ به بل څوک کوي خو دا شی به جاري. بلکل جي ځکه چې بدر منیر صاحب چې دا یو عالمي هیرو او هر چا ولې په زړه کې ځای ورکړی دی خصوصا کم چې په پښتو ژبه پوهېږي او پښتو ویونکي دي نو هغوی په زړه کې د هغه مقام دی. بدر صاحب فنکار څه چې هغه یو اکیډمي وه بلکل جي هغه اکیډمي وه مونږ هغه اکیډمۍ کې تعلیم کړی دی هغه اکیډمۍ نه راوتلي. حضرت ګل صاحب تاسو هغوی سره ډېر نږدې پاتې شوی تاسو څه ګڼئ موجوده چې کوم د پښتو فلمونو لیډینګ رول کوي یا مطلب موږ ته هیروګان ویلی شو نو هغوی کې څوک د بدر منیر صاحب ځینې نیسل شي؟ نه و نشته او نه به راشي. مطلب بدر منیر صاحب هغه فنکارو چې په صدو کې یو پیدا کېږي. بالکل یو خو وی لاکھوں میں ایک یو وی کروڑوں میں ایک بدر صاحب اربوں میں ایک. بالکل جی بالکل. اوس تاسو فن طرف ته راځو تاسو ویل موږ تقریبا 300 نه سیوا فلمونو کې کار کړی دی په هغې کې کوم ستاسو د خوښې فلمونه یا چې کوم تاسو ویلی شئ چې یاره دا زما د خوښې فلم یاره فلمونه خو ما ډېر کړي دي ما سلطانی ګوا کې ټایټل کړی و د بدر صاحب او اصف خان پلار ما ینګ ټولډ داسې دورشل مې کړی و د بدر صاحب هغې کې م والد صاحب یم او زه د خپل
فلمونه متاثر نه ما خپل فلمونه نه دي خو ما حقیقت خبر ما کتل نه دي خو بس دا 2-3 فلمونه زما خوښ دي که 2-3 فلمونه هم کړي 2-3 فلمونه به مې خوښي نور کارو زمون خو کارو کنه نو مونږ کتل نه دي اکثر فلمونه تاسو په خپل خوښه باندې د ویلن رول خوښوي د هیرو ټریجډیک کامیډي زما ټریجډي نه ډېر متاثر یم ټریجډي د شوق سره او کړي مې زیات ویلن دي ویلن هم زیات کړي مونږ هم چې ګورو ورته نو ډېر زیات ویلن کې مولیدلی بالکل اکثر د نعمت صاحب یا رور بم یا ویوما دا مردان زمان بغدادي شو ګل خان شو علي مسلم شو دا مونږ درې څلور کسانو د فلم ډیمانډ به وکنه چې یا به د نعمت صاحب زامنو یا بیرونو دې کې به کله کله رولونه مختصر چینج شول نو د بدر صاحب د والد رول به مو کو یا به د رور کریکټر کو یا به نو خو زه به زیات متاثر د ټریجډي نو چې کم ځای کې رونه دونه به وکنه نو مونږ ډېر شوق مطلب تاسو هم دغه فلم کې چې کوم د ټوپک کلچر دی دغه مار داړوال چې کوم سینری هغه تاسو هم لري خوښه او د هغې په نسبت باندې ټریجډي رول چې کوم دي نو هغې ترجیح ورکوي بالکل حقیقت سره تعلق خدا شي ساتي کنه دا ټوپک راغشتل یا چرس یا شراب په فلم کې خو خو معاشره خرابول دي کنه اصل دغه هم دا چې کورنۍ ګریلو کہانی وي او رونه دولې نو هغه خلک ما په خپل ځ په حال کې ناستم فلمونه مې کتلې دي په حال کې خواک را سره ناست او ځان بم پټ کړي وو او هغه بسلګي والی جړل به نو په خوانو فلمونو کې دا شی چې هغه د کتو سره تعلق ساتلو ابا خلکو ځان سره زوی بوتلو رور به بوتلو حد دا ما کتلی سلیماګانو کې چې زنانم راغلي دي فلمونه به کته اوس خو یوازې سړی فلم نشي کته کې یوازې مګوري نو خو دې خو چرته مالی سو کونه ګوري مطلب هغه وخت کې به فلم کې خلکو کردار کې خپل ځان لیدو بالکل یو آرټیست دغه نه تاسو کولای شو چې را فلمونو کې دا مار دال چې کم د شراب ناچ غانا دا سيزونه کچره دا پکې نه وینو بیان هغه چیرې دا زموږ پر معاشره کې موجود دی بالکل موجود بوي خو فلم کې هغه خودل چې کم دي کنه نو زما په خیال چې دې په دې کوم چې تلخص سيزونه خو یو کنه نو هغه به یو خطا اثر لري تاسو بالکل صحیح ده په دې معاشره کې ډیر شي موجود دي بیا دې هغه مخې کنه پټلې دې بدل کی کنه دا پټلې خو شروع نه روانه ده دا ځل نه روانه ده په خوا په ټوپک راغشته کېدو په لاجیک به راغشته اوس بغیر لاجیکا او زمون په دې فلمونو کې خو اوس چې دا کم فلمونه جوړيږي په دې کې ویلن ایرو دی او ویرو ویلن دی وای چې ویلن یو زیات یو کی او ویرو تر اینډ پورې زیات یعنی کوي هغه سره نو ویلن څوک شو ویلن نو ماغه شکم چې هغه هیرو دی لکه انډیا کې جوړيږي آرټ فلمونه پکار چې دې طرف ته دی راشي یو خود ټاپک رونی سي آرټ فلمونه شروع کی یو فلم دی جوړ کې ټری دیو کی کنه کې دې شي هغه اوس خلکو فلمونه کتلم پر خو زما خې سلیماګانم ختمي سرکټ ختم شو مین کې دا سوق نشته دي نام ختمي دوه ولادي کې دې شي خلک پبلک بیا راته د راشي بالکل آرټ فلمونه چې کله هم په پاکستان کې جوړ شوی دي خصوصا په اردو ژبه کې نما کتلې دي او زما خپل ځاني لکه آرټ فلمونه ډېر زیات خوخي کم چې په سوشل سبجیکټ په کې راغستي او په هغه باندې جوړ کړی نو هغه یقینا چې هغه هټ شوی هم دي لکه مطلب خدا کے لیے پاکستان کی فلم پورا دنیا کې قتل شوی کنه سونه هټ شوی هغه یو آرټ فلم ساده یا بول یو فلم بالکل بول کنه پښتو کې نه جوړ کړی دي دا کوشش وکړه غنه لګ ټاپکونه خو نه دي تا ځان له یو کہانی ده زما ځان هر یو انسان یو کہانی ده او نشته د مونږ په انډسټری کې هغه قابل خلک اوس کم دي کم چې لیکلو والا وو کم چې کار کولو والو کم چې کار غشتو والو کم چې وینا کولو والو هغه سنگاران هغه اکټران هغه رایټران اچرته دي اب کم را پیدا کړو بالکل زمونږ انډسټری کې کمی دي نو هغه د رایټرانو دي او هغه د هغه ډایرکټرانو کم چې یو پازیټیو سوچ لري فلم مطلب دا چې پبلک ګوري او اینډ کیوز چې هغه ته یو میسج ملو شي چې میسج پکې نو هغه مطلب نشو کنه یو سړی د 300 400 500 باندې ټیکټ والی او 2.5 غنټې ځای کوي نو هغه ته بسخه کنه سم میسج به ورکې کنه دا نه چې بار روز یو ګروانو شلی او شراب اوس کې او کور کې بدمعشانه کوي په مور او پلار سره بدتمیزي کوي نه د مور او پلار د قدر عزت کوي مور او پلار دی یو پلار لس بچی پیدا کولی چې خو لس بچی چې یو ځای شي یو پلار نشي پیدا کولی نو زموږ په معاشره کې نن سبا چې کم دی زیات تر ماحول بګړو شوی دی هم د دې حالاتو د وجې بګړو شوی نو خبره نشته دی بالکل صحیح ډیره زیاته مننه اګران کتونکو دا د حضرت ګل صاحب چې دای خبرې تاسو ور د ډیره جوړي او ډیره ګټوري خبرې وکړلې فلمونو کې زیات تر پدی باندې ویلن رول شوی دی کوم چې مطلب د ډایرکټر دغه سوچ دغه اختیاري دی هر یو رول کې اداکار دی خو د دې خپل چې کم سوچ دی نو دی وی چې داسې رول نه دی وشي چې هغه معاشره کې د اصلاح سبب وګرځي
ګران کتونکو هم دې سره خپله خپرونه سر ته رسوم. ستاسو ډېره زیاته مننه کوم عزت ګل صاحب چې موږ له مو ټایم راکړو. انشاءالله د نوې خپرونې سره به بیا ستاسو کوربه نوید بهزاد تاسو سره حاضرېږم. د لوی الله په امان.